بل ځای نه ونه خوځې او دا موبایل په حیا عزت کې ما لره ګنې ویشتی به مې نه چې ډز ونه کې موبایل دا واخله ایوبه هله شابه ګاډی سټارټوه لکه ودرېږئ یو منټ ودرېږئ ایوبه ته ودرېږئ دا څه وایي تاسو خواړو زمانه تپوس ونه کو چې نور څه د سره شته او که نه خو صرف موبایل واغس او روان شوئ ښه نور د سره څه دي شابه راوله ها دا باټوه هم واخلئ ایوبه ګاډی سټارټوله شابه ودرېږئ راته ښکاري چې نوې دې کار ته راوتي یئ او نوې راوتي یو دې کار ته او ما ته هم پته ولګېده چې نوې راوتي یئ ولې چې د دې طریقه کار دا نه دی تاسو خواړو زما په جیبونو لاس ونه وهو چې نور د سره څه شته او که نه دا یوه ګړۍ را سره ده دا هم واخلئ دا واله ایوبه ګاډی سټارټوه شابه شابه خوځې به نو چې څه درسې راوکاږه چې خوځم نه نو څنګه به د الله شوي نه در کوم د خدای دپاره بس رپېټ الله نه کې واړه بچي مې دي هلکه اخر پیر ته ته وایم چې څه د سره یې راواله که نه ولم دی وله مړه ستاسو دا شکلونه د ویښتو نه دي او دلته سر دا تماچا دا خو نقلي ده مړه دا خو موږ ماشومانو له د لوبو دپاره ورکوو نو رویده دې سړي که څوک پېژندو چې تماشې نقلي دي تا ته ما څو پیرېولي وو چې نقلي تماشې مه راله تو قلارېدې ایوبه ستا دا تماچه نقلي ده زما د اوریجنل تماچه ده چې څه د سړی زما د مرګري ته په حواله که که نه سر دله خورو یم بلکل هر څه در کوم خو ډز به نه کې د خدای مسلمانه بس که قلار شته که نه چې څه ورکې نو وهې څه له مشره تاسې راته ښکاري لکه ته د دوی پوخ ملګری ای هی لعنت شه او په تاسو شه ایوبه دا ډېر ښه سړی نه دی ومو ترې هر څه واخیستو او راغې دلته زموږ مرسته یې وکړه خوښه دې نه ده چې دی د ځان سره پارټنر کړو خوښه مې ده بس بیا راځه داسې نه چې د لاسو نه وځي موټر سایکل نه قلارېږه راځه شم ای مشره لږه خبره واوره ولې خیر خدای که نه چې داسې رامنډې وهئ او خیر دی مشره ما دا خبره کوله چې تاسو زما ډېره زیاته مرسته وکړه نو زه دا غواړم چې تاسو زما په دې کار کې زموږ سره شریک شئ نو الله به راله ډېره پیدا راکوي دا څه وې استغفرالله ته ماله د دې کار دعوت راکې کم کار چې حرام دی کم کار چې د ضلالت دی په کم کار کې چې سکون نشته په کم کار باندې چې الله خفه کېږي او د الله پیغمبر خفه کېږي ته ماله د دې کار دعوت راکې ستاسو خبره بالکل صحیح ده خو موږ مجبورۍ دې لارې ته راویستي یو کار روزګار نشته بچیو د لوږې مري بله لار را سره نشته مشره د مجبورۍ نه یې کوو تاسو داسې وکئ چې الله خپل کوي ګوره تاسو زما نه هر څه واغستو څه تاسو له ما په خپله باندې درکړو خو زما زړه ته اوس هم سکون دی زه په دې نه یم خفه ګنې هېڅ هم نشته ګوره یو وخت داسې و چې زما سره بینک بیلنس هر څه ډېر و خو سکون نه و ګنې زه ستاسو نه غټ بد عمله ومه او که یقین دې نه راځي نو واوره ته څوک یې زما د حکم نه انکار کولو والا او څوک چې زما د حکم نه انکار وکړي نو هغه خپل مرګ له دعوت ورکوي دعوت مشره نو بیا دې لارې ته چا راواړولی دعوت تبلیغ زنده‌باد یو امیر صاحب او د هغه سره زما د آخرت ډېر فکر و
او هر وخت به یې راته نصیحت کوه ما به ورته ډېرې بدې ردې وویې خو د هغه په مخ باندې به ښکلا وه او خندا به وه او هغه به ما ته صرف دا ویې چې صرف 3 ورځې ولګوه بس ما خو تا ته وویې که نه امیر صاحب چې زما نه قلار شه او ما خپل کار ته پرېږده ته زما نه ولې نه قلارېږې او ما خپل کار ته نه پرېږدې شیررحمانه زه تا ستا د کاره نه منع کوم خو ته صرف 3 ورځې زما سره سروزې له لاړ شه د الله د رضا دپاره او خپل کار جاري ساته زه خو تا ستا د کاره نه منع کوم نو بیا ټیک ده زه به 3 ورځو لاړ شم خو په یو شرط چې واپس راشو نو زما ملګری به او زه چې څه ویم نو بیا به هغه کې نور نصیحتونه به راته نه کې دې ته تیار یې او که نه یا الله هدایت نصیب کړي په موږ باندې خپلې پردې واچې یا الله دې په خپله لارې کې قبول کړي شیررحمانه ته چې څه وې انشاءالله ما ته منظوره ده او هغه 3 ورځو زما پوره زندگی بدله کړه زما اوس د دنیا سره هیڅ کار نه دی پاتې امیر صاحبو منګه هم د ځان سره په دغه خپله لار کې ملګري کا ولې چې منګه هم د دنیا د سکون دپاره د خوشحالۍ دپاره ځای په ځای ټکرې خورو خو خوشحالي او سکون راته نه میلاویږي خو دا راته ووایه امیر صاحبو چې منګه ډېر ګناهګار یو منګه پردي ډېر کورونه وران کړي دي الله پاک په منګه معاف کړي ولې نو الله پاک ډېر لوی ذات دی که ستاسو ګناهونه د سمندر د زګ نم سیوا شي بیا به هم تاسو معاف کړي حق اواز وشو او راځئ چې مونځ وکړو راځئ راسره الله اکبر الله